مړه بس پټان زنده‌باد. دې پټان چې دی نو نن په دنیا کې چرچې دي یو داسې کار وکړو که نه چې تاسو به ټول حیران شئ او ټوله دنیا یې هم حیرانه کړې ده. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ او ټول پښتانه دا ویډیو شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه یو دوه ملګري وو که نه چې هغوی تللي په چکر باندې او چې په چکر باندې تللي وو یوسې غرایزه علاقه وه داسې غر و چې هلته چې دوی ولاړل که نه نو د هغه ځایګې نه دوکانونه ډېر زیات لرې وو او دوی د ځان سره سامان واخیسته او دوی لاړل غوښه یې ورسره واخیستله او دوی چې کله لاړل که نه هلته چې دوی کېناستل او دوی چې ځان له غوښه پخوله نو وایي په دغه ټایم کې چې نو یوه لومبړه راغله چې کله لومبړه راغله که نه نو هغه د دوی نه هېرېده او دوی ولګېدل او غوښه یې ورته ورواچېله چې کله ورته دوی غوښه ورواچېله که نه نو دا لومبړه چې ده نو دا لاړه او لږ ساعت پس چې ده نو ګنټه پس چې ده نو دا لومبړه واپس راغله. کله چې دا لومبړه واپس راغله که نه نو بیا یې دوی خواله راغله نو دې پښتنو دا سوچ وکړو که نه چې د لومبړې ته چې دی نو دوباره بیا غوښه ورواچېله او یو ملګری پسې ولګو چې ته پسې لاړ شه که نه چې دا څه معامله ده. نو چې کله بس یو پټان چې دی نو هغه پسې ورپسې دی او د لومبړې دا غوښه اخیستې ده چې کله دا غوښه اخیستې نو دا یو غار ته دننه کېده لومبړه چې کله دا غار ته د لومبړه دا غوښه دننه کړي نو دې وړوکي بچي که نه او هغه چې دی نو هغوی ته ور واچوي. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو پټان هم واپس راشي چې کله پټان واپس راشي او د خپلې ملګري ته چې دی نو دا ټوله قصه چې دی نو دا واورئ. چې کله ورته دا قصه واورئ نو هغه دې دواړو پښتنو دا سوچ وکړو چې دا لومبړه واپس راغی نو موږ ورته دا ټوله غوښه اچوو دا الله په موږ باندې امتحان ناوستی دی. چې کله چې لومبړه راغله واپس نو دوی ولګېدل دا دواړه پښتانه او دوی چې دی نو دا غوښه چې دی نو دا ټوله د لومبړې ته ور واچېله او لومبړې چې ده نو په خپله هم غوښه وخوړه او د هغه نه چې ده نو واپس هغه لاړه. نو دوی پښتنو چې ده په چکر باندې تللو دوی سره نور څه نه وو غوښه هغې ته ور واچېله او دوی سره روټۍ وه سټینګ ورسره و نو دوی چې ده نو په هغه پسې چې دی نو روټۍ چې ده نو وخوړه. ملګرو دا چې ونه دا واقعه چې ده نو په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده بلکې همیشه پښتانه زنده‌باد. پښتانه د انسانانو قدر هم کوي او د انسانانو سره مینه محبت کوي هم کوي خو راشي که نه د ځناورو سره د یوې لومبړې سره هم مینه محبت کړی دی نو د یوې لومبړې مدد یې کړی دی. ملګرو دې ته وګورئ که نه و چې کله که نه په تا باندې داسې وخت راشي که نه چې یو طرف ته ځناور وي او بل طرف ته ته وږې او بل طرف ته ځناور راشي نو ته پکار چې ځان وږی پرېږدې خو دې ځناور له چې دی نو دې ته روټۍ ورکړې او دې ته خوراک ور واچوې. ملګرو نو دا ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کړئ یار زموږ دپاره پکې ښکلی عبرت دی. همیشه پښتانه زنده‌باد. همیشه پښتانه په ځناورو هم ډېر زیات خفه کېږي. ویډیو ټولو پښتنو ته ضرور شیر کړئ او ضرور یې ورسوئ.